او د منځ په مسایلو کې یو اهمه مسله دا بیانېده چې صفونه برابرول په منځ کې د صفونو د برابرولو مسله تفصیلا د هغې بیان شروع شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږو حدیثونو په رڼا کې باب تسویة الصف باب دی په بیان د صفونو برابرولو کې د منځ په دوران کې چې کله انسان د جمع سره لمونځ کوي او دا واضحه مسله ده چې د صفونو دا مسله ده د جمع سره تعلق ساتي چې کله جمع نه نو بیا خو صف نه اوس یو سړی ځان لمونځ کوي نو هغه ته څه مسلې نشته د صف خو چې کله انسان د جمع سره ولاړ بیا د صف مسله ده دا ډېرې اهمې مسلې دي او ډېر په ښه ترتیب سره دي لکه مخکې دا مسله بیان شوه چې د جمع مونځ څه حکم لري اوس د هغې نه بعد دا مسله بیانوي چې د صف جوړولو حکم او مسایل بیا د هغې نه بعد دا مسله بیانېږي په دې باب پسې چې کوم بل باب دی چې امام به کوم ځای کې به ودرېږي که دوه کسان بیا به څنګه ودرېږي که ډېر بیا به څنګه ودرېږي که زنانه چېرته امامتي کوي د زنانو نو هغه به کوم ځای کې ودرېږي بیا دا مسلې را روانې دي په دې پسې باب تسویة الصف په دې کې الفصل الاول کې چې کوم حدیثونه دي هغه مکمل بیان کړي خلاصه د هغې دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغې پورې تکبیر تحریمه نه وي چې څو پورې به صفونه نه برابر کړي سووا صفوفکم د خپل صفونه برابر کړئ جوخ جوخ ودرېږئ تراسو د یو بل سره جوخ ودرېږئ یو حدیث موږ سره تېر شو که نه داسې صفونه وایي جوړ کړئ لکه څنګه چې ملایک جوړوي او ملایک څنګه صفونه جوړوي ویتمون الصفوف الاولى ويترصون في الصف ملایک دا چل کوي چې یو خو هغه صف پوره کوي کوم چې اولنی او دویم په صفونو کې جوخ جوخ ودرېږي دا د ملایکو طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې داسې صفونه به جوړوئ بله مسله دا بیان شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعید بیان کړی چې کم خلک صفونه نه برابروي نو الله به دوی له څه سزا ورکوي زړونو کې به اختلاف پیدا شي دغه شان یو حدیث موږ سره تېر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا مسله بیان کړې ده چې ما ته دې نږدې کم خلک ودرېږي هوښیار د عقل او د علم خاوندان دې ما ته نږدې ودرېږي بالغان مشران دې ودرېږي اخرنی حدیث دا بیان شوی چې د سړو غوره صفونه اولني دي او شر والا صفونه اخرني دي او د زنانو غوره صفونه اخرني دي او شر والا اولني دي ومونږ دا مسله کوم ځای کې ده چې کله جومات وي او زنانه شاته ولاړې نو بیا دا مسله ده او که چېرته زنانه ځان له د هغوی ځي نو بیا د هغوی هم دغه مسله ده چې اولنی صف څه دی هغه غوره دی داسې پورې د مسلو بیان شوی د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د هغې نه بعد الفصل الثاني په کې اولنی حدیث دی عن انس رضی الله عنه انس بن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده رصوا صفوفکم د خپل صفونه برابر کړئ جوخ جوخ ودرېږئ رس څه ته یعنې یو شی په بل شي لپاسې ایښوده جوخ یعنې خپې د خپو سره ولګوئ یو حدیث کې راځي خپې د خپو سره ولګوئ زنګنان د زنګنانو سره ولګوئ اوږې د اوږو سره ولګوئ داسې صف حاذو بالاعناق او دا صفونه د یو بل سره برابر کړئ ګوره داسې کې دا نه وي چې صفونه یو بل سره وجنګوئ صفونه جنګېږي یو بل سره وایي څه کوي برابر یې کړي دا نه چې یو مخکې وتړي بل شاته چې د صفونه په لیڼ باندې برابرېږي دا مطلب دی نو بس خلک استهزاء او ټوکې کوي په دې حدیثونو پورې خلک اوس یو سړی دنګ یو بل چیتي بس داسې وایي وخاندي به ښه که یو سړی اوس مثال کې خپې اوږدې لري بل لنډې نو دا به څه کوي او دا خو کېدی نه شي او دا کېدی نه شي کېدی نه شي د هغه چا دپاره کېدی نه شي چې څوک د حدیثونو سره خبر نه وي نو دغه د مذهب نه مجبوره مولیان او عوام هغوی په دې حدیثونو عمل نه شي کولی ځکه چې هغوی چېرته کوشش د عمل نه دی کړی نو بیا ټوکې کوي په دې پورې او دا درته ووایم چې چا په حدیثونو پورې ټوکه کړې ده رب العالمین د آخرت د مخکې په دنیا کې تباه کړی دی دا خبر الله په قرآن کې کړې ده فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ودې یېرېږي هغه خلک چې د پیغمبر د خبرې خلاف ورزي کوي یا به پې سخت عذاب راځي او یا به الله دې په ناشنا فتنو کې ډوب کړي او په هغې کې به یې غرق کړي او فتنه څه ده بیا علماو مختلف اقوال دي چا ویلي دي فتنې نه مراد دا دی چې دی به مرتد شي د مرګ په وخت کې دا هم ذکر شوي کوم سړی چې پیغمبر په حدیثونو پورې خاندي د مرګ په وخت کې به ورته ایمان نصیب نه شي چا لیکلي دي الله به په منافقت کې اخته کړي بعض علما ویلي چې الله به د مرګ پورې د قرآن او د حدیث نه لرې ساتي چې څوک د پیغمبر په حدیثونو پورې ټوکې کوي او زه درته یو واقعه بیان کړم چې ما په خپلو سترګو لیدلې ده او دلته موږ سره ملګري شته چې په هغې باندې ګواهان دي او زموږ والد صاحب پې ګواه دی محترم عنایت الرحمن صاحب پې ګواه دی دوی په ټیم په مجلس کې ناست او یو نام نهاد مولا زموږ په بیټک کې ما سره دا با شروع کړو وایي تاسو چې وایي چې د خپل د خپې سره لګوي موږ خو نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو دا خو لګي نه وایي څنګه به کېږي ما یو ملګری راپاسه زه ورسره ودرېدم جوخ خپه مې د خپې سره جوخته کړه او زنګون د زنګون سره اوږه د اوږې سره ما څه دی خیال دی نو هغه راپاسېدو او داسې کچو پکې داسې نرۍ سورې ویې دلته خپله نه ده لګېدلې ټوغه یې کوله مذاق یې کوو هغه مولا یو څو ورځې بعد اکسیډنټ وشو دلته او څه د بل ګاډي نه پسې سامان راوړي د پسې چل شوی ما په خپله په هسپتال کې ولیدو او د دماغو ذاکره پوره ختمه شوې ده او دا یو طرف مخ
او دا ګیره او غاښونه او جامه دا هر څه ته تېرېږي. دا د حدیثونو پورې د مزاق انجام دی. الله تعالی دا تپوس نه کوي چې په دې خپه کې خو نری سوی پاتې شي. الله ته پته ده چې د انسانانو خپې ټول یو شان نه دي، خو ما ته به حتی الوسه کوشش کوو. د هغې نه زیات موږ مکلف نه یو. یو سړي خپه اوږده دی بل لنډه ده، ته ورته مه ګورې چې اوږده ده لنډه، ته یې وجنګوه بس. کام شو. یو سړی چیت دی بل دنګ دی، ته یې وګوره دنګ دی چیت دی جوخ ودرېږي بس خبره ختمه شوه. ځکه د امام سعید بن المسیب رحمه الله په باره کې راځي داسې ډېرې واقعې موږ ته معلومې دي، خو وخت به رانه ونیسي. هغه یو پیر جومات کې ناست و، نو اذان وشو، مسجد نبوي کې ناست و، اذان وشو. نو اذان نه بعد یو سړی د جومات نه وتو، هغه ورته ویل مزه د جومات نه وته د اذان نه بعد بغیر وزره دا نه دي روا. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو خلاف ورزي ده مزه. هغه ما ته ملګري ولاړ منځو حجله، ما ته ملګري ولاړ منځ له حجله ټوغه نه ده کړې، مذاق نه ده کړی حدیث پورې. دا نه دي ویلي چې زما مذهب جدا دی او تاسو جدا دی، یا زمونږ امام نه دي ویلي تاسو نه نه، وایي ما ته ملګري ولاړ دي زه حج له ځم. هغه ته یې مزه ګوره پیغمبر ویلي چې موږ ځئ او لاړ. چې لاړ بس بیا شور او غوغا جوړه، د مانځه نه بعد خلک جومات ته راووتو. امام سعید بن المسیب رحمه الله راووتو، وایي څه چل سړی وایي د اوښ نه راولېدلی ده، دواړه خپې ماتې شوي. ګوره دې سړي ګوره مذاق نه دی کړی حدیثونو پورې، دې سړي مذهب نه دی جدا کړی. دا اهم خبره یې ده ساتئ. دې سړي خپل مولا او خپل ملک او خپل قوم نه دی جدا کړی، خو داسې دومره وایي چې زه ځم حج له. هغه ورته نه بس لمونځ وکړي بیا څه کوې، کوم جومات کې چې اذان وشي ها بعض عذرونه مقبول دي، هغې نه علاوه کوم حالات چې دي نو به یې کې بیا وطني په کره راووتو، د اوښ نه راووتو، دواړه خپې ماتې شوي. په دې حدیثونو پورې ټوکې کول چې دا خو یو سړی دنګ یو غټ یو چاق وړي، ستا دې سره څه کار دی؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. دومره د الله نه ویرېږي څومره طاقت وي. اوس الله وایي په قرآن کې ویلي، وایي اودس کې به لاسونه وینځئ، د ګوتو د دې سرونه د کوم ځای پورې؟ د سنګلو پورې. دا حکم د چا دی؟ د الله دی. نو اوس موږ داسې وایو دا څنګه کېدای شي؟ نو بعض خلک خو داسې دي چې د هغوی لاسونه پرې شوي دي، او بعض خو داسې دي چې پیدایشي لاس نشتي. دا خو ټول کول دي چې پیدایشي لاس نشتي، دا مسله پرې نشتي، او چې لاس یې لنډ دی کټ شوی دی به دومره دې وینځي څومره چې دی. خبره ختمه شوه. الله دې تپوس نه کوي نور، او الله دې څنګه تپوس وکړي او د هغه طاقت د هغې نشته. ته خپله خپلې سره میلاو کړه، ته اوږه د اوږې سره میلاو کړه. د دې ته الله تپوس نه کوي چې د خوا کې سړی چې رسره ولاړ و دې دنګ وکړه دې چیت د ده خپل غټه وکړه وړوه، د ده خپل نرۍ وکړه پیړه، دا تپوسونه الله تعالی نه کوي. خو ته صف برابره کړه، د فایدې د ساتي چېرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو پورې ګوره مذاق ونه کېږي. الله بدله دنیا هم ورکړي او آخرت بدله هم ورکړي، او ذلیل او رسوا به شي. بیا یو سړی د پیغمبر په طریقه عمل نه کوي، دا یو ګناه ده او خپله کمزورتیا ګڼي. لکه اوس د عربو کې دا عادت دی، اوس یو عربی ولاړ صف یې صحیح نه دی جوړ کړی، ته ورته نصیحت وکړه مانځه نه بعد دا صف دې صحیح نه، دی به تا ته وایي مننه، شکریه، دعا به له وغواړي، او چې دا زموږ کمزورتیا ده. و دې په دې خبره عمل نه کوي ګناهګار دی. خو یو سړی په دې خبره عمل نه کوي ټوغې، او چې بیا درته دا وایي چې مذهب جدا دی او زموږ مولیان جدا دي او زموږ کتابونه جدا دي، غټه جافه جوړه کړي. د عربو ته نصیحت وکړه، کوتاهیانې به هر چا کې شي، دوی کوم ښه ډېرې کوتاهیانې دي، خو دومره ده چې نصیحت جواب به درله دا درکړي، شکریه به دې ادا کړي، دعا به درته وکړي، او دا به ومني چې دا زما څه ده، زما کمزورتیا ده. خو دا نه وایي چې دا څنګه زموږ مولیان او ستاسو مولیان او پلانې مذهب او هغه مذهب، دا کیسې نه کوي. دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صفونه برابر کړئ، نږدې کړئ، وحاذوا بالاعناق، او د سټونه یو بل سره برابر کړئ. دې ته وکړئ. فوالذي نفسي بيده، فهذا رب مې قسم دې چا په لاس کې چې زما ستا ده، اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف. زه وایي دا شیطان وینم چې د صفونو په هغه چوندونو کې په کوم ځای کې چې خپې د خپو سره نه دي لګېدلي، په دغه ځای کې شیطان داسې راننوځي لکه د چیلي تور بچی. تور بچی یا حذف هغه بچي ته وایي د بیزې چې له ویښته مېښته پرې نه وي، وړوکی بلکل تازه پیدا شوی، طاقت یې نه وي بدن کې، هغه ته په عربي کې الحذف ویل کېږي. الشیطان په دغه شکل کې به د چوندونو کې راننوځي. رواه ابو داود، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. او زه درته بله فایدې ذکر کوم. کوم خلک چې صفونه نه برابروي، د دوی په منځونو کې وسوسې هم ډېرې. راځي زموږ خوا کنه په منځ پوه نه شم، منځ کې راته شکونه راځي، منځ کې راته وسوسې راځي. تا ته به وسوسه نه راځي چې ستا خوا کې شیطان دی، هلته ستا خوا خو د ملګري سره نه لګېدلی کنه، نو منځ کې څه دی؟ شیطان راوړي، نو ستا په منځ کې به خود وسوسې راځي، ستا په منځ کې به سوچونه او فکرونه راځي. بعض دلته یو مذاق کوي چې د شیطان چې په دغه چوندونو کې ننوځي، دوه خپو په دې منځ کې ولې ننوځي. دا مذاق ته په حدیثونو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره خبره کړې دومره بیانوه. بله دا چې شیطان ډېر متکبر دی، هغه دومره ځان نه ذلیله کوي چې دوه خپو منځ کې دی. بله دا چې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، دا الله پیغمبر خبره وکړه، دا زما خبره نه ده. ما تاسو ته د حدیث حواله بیان کړه چې دا حدیث په سنن د امام ابو داود کې دی. د امام ابو داود رحمه الله، د امام ابو داود رحمه الله کتاب سنن ابي داود، په هغې کې دا حدیث دی، په کتاب الصلاة کې باب تسویة الصفوف، او دا حدیث نمبر دی 680. دا اوس پیغمبر ویلي شیطان ننوځي، او ته مذاق کوې چې دا شیطان دوه خپو لاندې ولې ننوځي، دوه خپو په منځ کې ولې نه ننوځي. دا ته زما پورې خبرې پورې نه خاندي، پیغمبر په خبرې پورې خاندي. وعنه رضي الله عنه، د انس بن مالک رضي الله عنه حدیث دی.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا اتم الصف المقدم اولنی صف مخکې پوره کوي ثم الذي يليه بیا چې دې پسې کوم دی هغه به پوره کوي. زما په دې خبرو غوره صحیح کوي، زما په دې الفاظو کې څه مشکل الفاظ کې تاسو کې نه پوهېږم، ما ته وایي چې په دې ټکي موږ پوه نه شو. دا همې مسلې دي. سبا له ویې نه ګورئ چې چا درېیم صف شروع کړی او دویم لا نه وي پوره، او چا دویم شروع کړی او اولنی لا نه وي پوره. عربي واضحه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فصیح او بلیغ ده، په دې عربي سره بغیر ترجمې نه پوهېږي. اتموا الصف المقدم، اتموا پوره کوي الصف المقدم اولنی، ثم الذي يليه بیا هغه پوره کوي کوم چې دی پسې دی. اولنی پوره شو بیا دویم، دویم پوره شو بیا درېیم پوره شو بیا څلورم، بیا دا واورئ. فما كان من نقص، او که چېرته د صفونو په منځ کې څه کمې راځي، څه ځای پکې خالي، فليكن في الصف المؤخر، هغه دې په اخرني صف کې، په اولنو کې به خالي ځای نه وي. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. خالي ځای نه په کوم صف کې پاتې کېږي؟ او په اخرني صف کې پاتې کېږي. دویم صف کې ځای خالي دی، په څلورم کې خالي دی. ځوان شیر راغی د ایسي سره ودرېدو، ګرمي ډېره شوې ده، دلته ورته ایسي را یاد شي، لکه صفونه برابر کړه، نه دې زور صف د ایسي طرف، او بل راغی چې ودرېدی نه شي او کېناستی نه شي، نو هغه زور لګوي چې ستنې سره خوا کې ودرېږم. کله ناکله زه زمونږ د اکثر پښتانه د اولني صف د فضیلت نه دي خبر، نو زه کله چې اقامت وشي زه وایم دا صف پوره کوي، اعتدلوا استووا، بیا دلته ځایونه خالي پکې. څو څو پیرې په خپله ما سره دي شوي دي، زه دې شاته دې کسانو ته وګورم چې زه دوی به په دې کتو باندې پوه شي را مخکې شي، نه را مخکې کېږي. پښتو کې مو ورته ویلي ده هېڅ را مخکې شه، بیا هم نه را مخکې کېږي. پته نه چې د اولني صف کې څه چل دی. او دویم دا چې په شاته صف کې د وتو اسانتیا ده، ډزه منډه، دلته خو منډه نه شي ویلی، اولني صف ته په څوک ځای نه شي وتی. نو بیا چې بهر وځي جومات نه بیا عرب مړ عرب به صحیح دین به صحیح زاریږي د پښتنو نه، دوی بغیر د تورې نه اسلام قبول کړی. ما ته اکثر ملګري وایي او ما ته میسیج هم داسې راغلي دي چې ته پښتنو پسې راغستې ده، نو زه ورته جواب کوم په چا پسې راولم، بنګالیانو پسې راولم که په عربو پسې راولم؟ زه پښتنو ته مسلې بیانوم. ها چې کله عربو ته مې مسله بیانوله بیا ورته عربو هغه مشکلات بیانوم، او چې کله مې پنجابیانو ته بیانوله بیا ورته هغه مسلې بیانوم کومې چې وکړي. او زه پښتني مخامخ ناست پښتانه دي، نو زه بل کوم مسلې شروع کړم او بس دی دا پسلې د اوسه پورې ویلې شوي دي، مریانو راته غلطیانې نه دي ښوولي، بس په دغه به اکتفا وکړو، دومره ګزاره به وکړو، اوس به نور شروع وکړو چې زموږ کې کومې غلطیانې چې دا لرې کړو. څه خیال دی؟ د کومې پورې به موږ دغه شان کلي ناست یو، مریان به هغه مسلې بیانوي، هغه زړې پوخاني دوه درې مسلې، نه راته څوک وایي چې دا د پکې غلطي ده، نه راته څوک وایي چې دا کار د قرآن او حدیث خلاف دی. د الف نه د یا پورې موږ سوچي مسلمانان یو، دا کېدی نه شي. اوس به داسې دغه به جوړ کړو، فضا او داسې حالات جوړ کړو چې پرېږده چې دا علما زموږ د غلطیانې موږ ته بیان کړي او موږ یې اصلاح کړو. داسې ښه ده که نه ده؟ او که تاسو دا په دې خفه کېږي نو موږ څوک مجبوره کوو نه په دې چې ته به لازم درس اورې، نه دي خوښ مسلې دې نه دي خوښې، ته پوه شه الله پوه شه. زما کار صرف خبره بیانول دي، بس زړه ته کوزول نه کوزول، عمل کول نه کول، دا ټوله ستا او د الله په منځ کې معامله ده.